چې سبا زه راځم چې په دې کور کې نه یې یعنې ښه به درلني مورې یا الله که زه یتیم یم که زه بېوسه یم دې زما نه مجبورې نه غلطه پیدا اخلي یا الله دې په خپله ترومه خدای پاکه دې تباه کړي الله دې ما نه تباه کړي الله دې تاسو تباه برباد کړي چې دا سر مې رانه اوزګار شي په پردو کورونو کې تاسو زه شرمولم تالي سټو کاکا جی ما ته خو بله هېڅ لار نه معلوم حیران په دې ما بار بار مې سوچونه خوري زه چې د خور دپاره کوم یو صحیح سوچ کوم راته بد کېږي کاکا جي نو مانه بچې یو خبر مې په کلیو خوبونه ووره چې زه په کور کې نه یم چې د چا سره قدم بار کې نه دی ځکه چې دا کور زما دی تا ته مې زوی ویلی دی او دې ته مې لور کاکا جي زه خو په پردي شر کې ځان له خیر هم نه غواړم هر ځای کې د خیر کوشش کوم خپل ښه راته بد کېږي چې دا مور دې راځي لومبې به زما سره خبره کوي بیا به دې سره خبره کوي چې آینده لپاره ولې له کوټې نه بهر راونه ځي صحیح ده کاکا جي پیسې مې در لېږلې دي ښه ودرېږه لکه دی خوشه چې زما مور ستاسو کره درله ستا څنګه جرت چې د هغې بېزتي دې کوله کامرانه چې خولې په واک کې نه خوځېده دا خو صرف بېزتي وه مخکې ګوره چې زه د هغې سان جان جوړم په دقه وجه باندې ستا خور ما د خپل کور وشړله ځکه ستاسو نه تربیت شوي دي او نه کشر او مشر پیژنې بې عزته خلکو کامرانه زموږ عزت ته کنځل مه کوه که موږ ځان نه بې عزته جوړ کړي دي نو تاسو ته م کتلي دي ما قصې م در سره کړې ده سترګې ښکته کړه دا لار اوس نعمان ښولې وه بلکل دا لار ده اوس کیدای شي دغه کور یې وي दाजी बल څه سوچ کې تلې تاسو بچي زما سوچونه ختم شوي دي خو اوس چې ته کومې ورځې نه تاسو راغلي یې سوچونه مې ډېر زیات شوي دي نه پوهېږم یو خوا مې خور ده بل خوا مې خورایې دی ډېر لوی خاندان راپسې دی بچي دعا کوه چې خدای پاک مې حیا او پرده وساتي بچي امین داجي زه خو پنځه وخته لمونځ کوم دغه دعا کوم چې الله ته زموږ ټول زړه ته خیر واچي بچي زه تا په کور ساتل نه غواړم خو زه وایم چې کامران راشي او تا په عزت د دې کوره بوځي داجي زما هم دا ارمان دی اوس څه وکړم ټوله ورځ زم د هغه لاره څارم خو هغه نه راځي بچي را بشي زما خو د ګل په شان د خور د خامخا به ورته زما خوب درېږي او زما په دروازه به راځي چې دا ورچوډمو ته کښېنه زه راځم مې ملازو چې کامران راغلی السلام علیکم السلام علیکم څنګه ټیکداره خیر دی جی ټیک ټاک شکر دی خیر
یاره جي زه خو راغلم نعمان سره ما خبرې شوې وې ښه جي نو ما ویم خامخا زه به تاسو سره ملاوېږم جي جي یو څو خبرې مې سره کولې ښه جي تاسو سره ټیم وي وایه دا راته ووایه چې نعمان هلک او خور له تاسو پناه ورکړې ده یاره بچي ما ځکه راوستل چې هغه زما عزت دی او د هغوی څوک هم نشته چا چې څوک ني د هغوی الله دقې خبرې سلسله کې ماماجي زه راغلی ما نعمان ته ووې ما یې زه خیر دی زه به ماماجي پوی کړم کامرانه ما به تاله د دې څپېړې جواب یو په ډبل درکړی وی خو که زما د خور رشتې سره ستا نوم نه مې تړلی نن د صرف دا یوه څپېړه او که آینده لپاره دې زما د کور یو فرد ته په کږو سترګو کتل نو دا سترګې به درنه وباسم کامرانه دا یو څپېړه مې برداشت کړه آینده لپاره چې ما ته مخامخ کېږم نو ډېر زیات سوچ کوه ښه په تاسو پوه یم خیر ماران خلک یې او په خیر پسې به ګرځې آینده لپاره ګورې سترګې ما ته روچتې نه کړي ته به له اوس راپاسې او ما ته به سترګې روچتې یتیمانانو یسیرانو ستاسو تپوس څوک دي ما یې ماماجي تاسو داسې کار وکړې چې دا خپله خور هم راوغواړئ خورایي هم راوغواړئ زما صرف د خبرو دا مطلب دی چې د جینۍ کور روان نه شي خفه کېږه بچي هغه کور جوړول غواړي نه ما شل ځله خور هم پې کړه او خپل خورایي هم پې کړه خو د هغوی خبرې داسې دي چې هغه هغوی سره نه ښایي هغوی ډېرې اوچتې چې خبرې کوي دا خو یتیمانان دي تاسو ماماجي مشران یې په دې خبرو زموږ نه ښه پوهېږئ خو زموږ د پښتو داسې معاشره ده چې لږ د غلط حرکت وکړو نو سبا د پسې د خپل خاندان راپاسي او په سترګو کې لګوتې درکوي بچې خبره دې بالکل ټیک ده زه پښتون یم او د پښتنو دا شان دی چې له پناه یو ځل ورکړي یو زما لور ده او دا بل مې زوی دی ما ورته ویلي هم داسې دي او پاتې شوه کامران خبره زه پسې کور ته تلم باقي به ما له راځي او ما له پښو باندې پروزي بس هغه اسانه ده خیر دی د کامران خوی به ما ته معلوم دی هغه سره زما ملاقات شوی م دی خو زه به ورسره خیر دی یو ځل بیا هم میلو شم زه به هم پوی کم او انشاءالله به تاسو له کور ته راشي او ما تاسو مشران یې صرف یې پوی کې زما صرف د دې جینۍ مطلب دی چې کور یې روان نه شي څوک چې خپل کور جوړوي که نه هغه روانوي نه خو پته نه لګي چې زما دا خور سوی او دا خورایي مې خو خورایي خو مې داسې دی دې وخت کې د مرچو په سټه ناست دی ځان اسمان حسابوي خو ما ورته بچي راپرو به ځي او دې ماما له به راشي زمونږ د ځینې خلکو کې ماماجي دا مسله ډېره راځي چې کله دی غریب وي دته د رشتو احساس پته لګي خو چې کله دله پیسې راشي نو بیا هغه د هغه خپلې رشتې هم بیلي صرف د پیسې د وجې نو زه وایم ولې ته د پردی لور خور کور روانې تپوس کامرانه چا چې څوک نه دا هغوی الله او که زه ستا په مخکې بېوس یم که نه نو زما د بېوسۍ تپوس په ده نه الله تعالی کوي بس چپ دا بېوسي او دا غربت او دا مفلسي ځان سره کېده خو اوقات زده که او د خلکو عزت زده که نن به ستا دا حل نه و دا څپېړم بس زه به د خور خوشحالو طرف ته واړم الله دې خیر کړي چې څومره خرچه دې دواړو لګي نو هغې ته زه تابعدار یم خو زما صرف دغه ریکویسټ دی زه یم چې دوی کور واپس آباد شي ټیکهداره تا ته څه پته زما بچي نه و ما له الله پاک بچي راکړل او رزق ورکولو والا خو هغه لوی ذات دی چې زه ژوند یم د څه نه به هم نه پاتې کېږي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ
چې ما سره اوس کوته ډېره مننه جي او انشاءالله چې څه خرچه کېږي د هغې ماته تاسو صرف په موبایل باندې وایئ تاسو ته به هر څه میلاویږي انشاءالله. نعمان خو کور نو نه نشته ښه زه کو راغې بیا هغه ټیکهدار راغلی و صحیح ده بیا ما سره میلاو شو زه انشاءالله کامران سره میلاویږم بیا به هغې نه بعد ګپ لګو صحیح ده جي مهرباني جي दाजी څوک و چې دا یو ټیکهدار دی ستا څه خبره کوله ټیکهدار کوم ټیکهدار داجي ولې بچي ته خو داسې ویرېدې خیر خو دی که दाजी که دا هماغه ټیکهدار یې ته د لاس خو زما کور ران شو او کامران زه د کور راوستم دا دې څه ووې نه دا ټیکهدار خو ډېر خالق دی دا خو زه پېژنم दाजी ټیکهدار ښه هلک دی خو د کامران سوچ غلط دی بچي زمونږ پښتنو کې یو کمال شته چې چا کوڅېلې لاړ شي نو بغیر د پیغوره به ترې واپس نه راځي دا زمونږ غلطفهمي ده ځکه چې ځینې پښتانه د خور د لور په نظر ګوري او موږ خلک همدغسې दाजी کامران چا په خبر کې رالو او په مې غلط شکونه کول زه یې د کوره راوویستم ته هېڅ غم مه کوه بچي چې خور مې راشي او کامران راشي دا خبره ته مه پام پرېږده दाजी ته ټیکهدار پویه کم چې نه راځي لالا ته خیر خیر و خیر و کاکا جی مزدوری لوتی هما خو څه میلاو نه شو نه چې تا ته ما ووې چې ته به تعلیم کې د مزدورۍ ضرورت خو نشته بچي شته کاکا جی داسې م نشو کولی چې موږ په تا دواړه بوج شو کاکا جی بس چې زما خوراکې په دې کور کې خوشحاله تاسو صرف د دې خیال ساتئ نور زه مزدوري کولی شم ګوره بچي ته خپل تعلیم کوه مزدوري پرېږده کاکا جی د تعلیم ورځې ما نه اوستلي دي اوس زه هغه تعلیم نشم کولی کوم چې ما مخکې کوم او نه مې اوس هغسې ذهن پاتې دی ګوره بچي تا ته ما زوی ویلی دي او دې ته مې لور ویلې ده ها بله خبره هغه ټیکهدار کوڅې له راغلی و او ستاسو په سر یې څه خبرې کولې ښه جي ښه هغوی څه د کامران خبرې کولې چې یاره زه هغه سره میلاویږم او چې هغوی دا کور واپس آباد شي که نه خو ما ورته ویل چې کامران او مور بیا زما کور ته راځي دا فیصله به زه کوم نو که ستا په اعتراض نه نو چې فیصله بیا ما ته پرېږدي نه کاکا جی داسې فیصله به هېڅ چرې نه کوئ موږ که دلته راغلي وو نو د دې دپاره چې د خدای په خدایه کې زموږ بل څه نه و او چې زما خور د کامران سپک کتلي دي نو زما په ژوندانه ما نه خوراکي هغه کور واپس وینه دي مور ماماجي ښه اوسګار دی ښه ورته پته لګي چې ما په کور کار شروع کړی دی د دنیا مزدوران را سره لګیا دي خو دې مسایلې نه راشه او دې له راشه انجینر آخر دې غواړي څه زویا خیر دی وربه شو چې هر څه راته ووایي یو خو دا زویا
په دنیا کې مې دقه یو ورور دی هومره ده ته کوره خفه وتې دی ماماجي ځان له په روغ سر باندې داغونه ږدي خو ته پته لګي چې زموږ د خلکو سره نه لګي به جینۍ د کوره اوتې ده نو دغه یو عذاب جوړ کړو چې لومبې خپل کور ته بوتله نو هغه پیغور نه هغه شرم او بیا تا د پکې هغه هلک لا خبرې وکړې په هغه پسې خو لا میلاو شوی یم چې ورسره میلاو چې هغه خو د ججونه راوباسمه امسیه زما خبره وره یم چاته به تلل چې ما ویستل نو هلته مېرنۍ مور هم ویستل نو اخر کومه لار بې وه زما روح خو زما عزت ته وکتل که نه د خلکو د خبرو یې بچ کړو ځکه خپل کور ته بوتل دغه ته یې بوتل نو ټول کلي خلک خطې خبر شو یو ته وایي الکه د کامران کور ودانې خو چې کوم دی ماماجي په کور کې ده الکه خو هلته ده نو اخر وکم څه حتی تر دا چې بېګا ور چې کوم دی هغه سیدرحمان دي کسان راغلي وو هغوی وله چیر او ټایم راوړې ده خو دا خبره په رضا سلا حل کېږي بچې نو ښه به وي نه کاکا جي دا خبرې ته زه تیار نه یم او که چېرې تاسو په دې کور کې په موږ تنګ شوي بچې نو زه به خپله خوراکي ځان سره کړم نن دې دا خبره وکړه کوبا دې ګرده وکړه زه به تلا کور پرېږدم میم لالا دا جو ټیک وایي کېدای شي کامران د خبرو مني زه به تر څو ستا په اوږو باندې بوج یم خورې ته غلی ودرېږه تر څو چې دا رور ژوندي وي هغه کور دې رانه ونه لیدو کاکا جي ته دې خور ته ووایه او خورې ته دې ووایه چې په دې خبره باندې دلته را نه شي او زه به خانجیم پوهېږم بچې ته لا ډېر ماشوم یې ته په دې خبرو نه پوهېږې دا دنیا ډېره ظالمه ده او زه یم چې د دې کوره باد چې نو ښه خبره ده لالا میم دا جو ټیک وایي که نه خورې د خدای شکر دی زه لا ژوندي یم او دومره بې غیرته مې مه ګڼه چې تا ساتلی نه شم کاکا جي زما خور به هغه کور ته نه ځي نه به ځي هغه کور ته بچې ته ډېر راکوټ یې نور خور چې په کور کښېني دا ډېر غټ پیغور شي بچې ته راته نه خبر دا څومره خلک تا ته ښکاري او خاندې خوشحالېږي په دې مه تېروځه چې هغوی راشي خو په درانه به سره کور ته لېږم او زه بیا ذمهواري علم بس کاکا جي تاسو ولې نه منئ زما خبره زه دا خور هغه دوزخ ته نشم لېږلی بچې هغه ورځې نورې وي چې زما په ذمهوارۍ کې وي نو خور به زما خبره مني بس ام زویه زه خو یم چې دا خبره راغونډه کړو که روغه جوړه کېږي چې دا روغه جوړه کړو مړه بس ویم مور دا د مازدیګر بانګ ویل کېږي که نه ویم که په یو رګ کې مې د بدن دا غواړي چې دا ښځه واپس کور ته راولم مور ته ولې نه پوهېږي دغه نوی کور جوړومه ویم غواړم چې دې داسې څوک راولمه چې زما هم خیال ساتي ستا هم خیال ساتي او دې ټول کور هم خیال ساتي ام زویه خبره دې بلکل ټیک ده خو تا ته ښه پته لګي د خلکو سترګې ټول عمر زما کور ته وي مورې ولې زویه دا څوک دی وای دا خو د حامدې ترور لور ده وفا دا راته ووایه چې مورې دا واده ده که نه دا خو لا وړه ماشومه ده چې دا څوک دی سمه ده نور نوم یې واغشتو حامده تروره او دا هلک ورسره څوک دی ما خو نه پېژندل وای مورې وای مورې چې په زړه مې څنګه ارمان و اقه شانتې جینۍ ده تا ماله څه کړي دي مورې که داسې جینۍ دې راله وکړه چې څه ته غواړې هغه له در کوم که دې مورې تپوس وکړه که نه زه تپوس پې کوم خو درېږه د بلې خبرې فیصله خو وشي که نه ډېره ښه جینۍ ده مورې به د هغې نه مکمل قلار شه دې خو زما نه زړه یوړو ته وګوره څومره ښایسته ده او څومره ساده ده ماله دې څه کړي دي یتیمه یسیره دې کړې نه د کور په کړو پوهېږي نه د خاوند په مینه پوهېږي او نه د دنیا په کړو رواجونه پوهېږي ته وګوره